سلامونه وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د اقرا بیا لړم 23 د نومبر 14 نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګي ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو تازه باب. خلکو ته د کار پیدا کولو په اړه اسلامي امارت او نړیوالو سازمانونو لاس یو کړی. او په افغانستان کې د سختو بارانونو او تیزو بادونو اټکل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. اسلامي امارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ لپاره سرپرست ټاکلی. د اسلامي امارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ لپاره حافظ اکرام الدین کامل د سرپرست په توګه ټاکلی دی. حافظ کامل چې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د نړیوالو حقوقو په برخه کې دکترا ترلاسه کړې ده. د هند حکومت تر اوسه د دې ټاکنې په اړه رسمي څرګندونه نه ده کړې، خو د راپورونو له مخې هند د اسلامي امارت یو لوړپوړی ډیپلومات په خپله خاوره کې منلی دی. ملا عبدالغني برادر وایي په هیواد کې د فقر او بیکارۍ کچې کمول اسلامي امارت خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي. نوموړی چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د یادې څرګندونې نن چهارشنبه د افغانستان بانک له لوري د کوچنیو تمویلونکو ملي کنفرانس فرصتونو او ننګونې تر سرلیک لاندې د پانګونې د تشویق او د کارونو د رامنځته کولو په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې کړي دي. په دغه کنفرانس کې د ملا عبدالغني برادر ترڅنګ د کابینې یو شمېر غړو، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازو، د هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو کورنیو موسسو مسؤلینو او ځینو ملي پانګوالو سوداګرو هم ګډون کړی و. اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په یاده غونډه کې وویل دا چې د وړو تمویلونو سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام بېوزله خلک او بزګران دي، نو دوی د لاسنیوي لپاره باید اسلامي امارت او نړیوال په ګډه کار وکړي. نوموړي همداراز زیاته کړه په هیواد کې د فقر او بیکارۍ کچې کمول اسلامي امارت خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي. د برادر په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې سراسري امنیت دی، نو پکار ده چې د کوچنیو تمویلونو سکتور له لارې له عامو خلکو سره مرستې وشي او ترڅنګ ورته د کاروبار زمینه هم برابره شي. د دې ترڅنګ ملا عبدالغني برادر وویل د کوچنیو تمویلونو ملاتړ او ورسره ګډ کار کول ځکه ډیر مهم دي چې د عامو او بېوزله خلکو له ژوند سره تړاو لري او د یاد سکتور له لارې له بزګرانو، عام او بېوزله خلکو سره مرسته کیږي او ترڅنګ ورته د کار زمینه هم برابریږي چې له دې سره د بېوزلۍ بیکارۍ کچې ټیټیږي چې په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا سبب ګرځي. په ورته وخت کې نوموړي پر نړیوالو ټولنې، تمویلونکو ادارو او په شتمنو افغانانو غږ وکړ ترڅو د وړو تمویلونو د ملاتړ په برخه کې د اسلامي امارت سره مرسته او همکاري وکړي. د غږیزو اړیکو او انټرنیټي بکسو لپاره نوې بیې وټاکل شوې. نن چهارشنبه په همدې موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مسؤلینو له لوري د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې غونډه جوړه شوې وه چې په ترڅ کې د مخابراتي شبکو لپاره د انټرنیټي او غږیزو کڅوړو لپاره نوې بیې وټاکل شوې. په یاده غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو وویل دغه وزارت د خلکو د غوښتنې سره سم د غږیزو اړیکو او انټرنیټ د قیمتونو موضوع په خپل لومړیتوبونو کې نیولې چې په اساس د ټول هیواد په کچه د دویم ځل لپاره د مخابراتي شرکتونو د وروستي کال د تعرفو او لګښتونو تحلیل او ارزونه شوې چې په نتیجه کې د غږیزو او انټرنیټي بکسو لپاره نوې بیې ټاکل شوې دي. مسؤلین وایي په نوو نرخونو کې د هرې شبکې دننه د پیرودونکو ترمنځ د 1 دقیقې غږیزې اړیکې بیه 1.10 افغانۍ ټاکل شوی چې د تیر کال پرتله پکې 10 سلنه ټیټوالی راغلی دی او همداراز د یوې شبکې څخه بلې شبکې ته د 1 دقیقې لګښت 1.40 افغانۍ ټاکل شوی چې د مخکې پرتله پکې 10 سلنه ټیټوالی راغلی دی.
د دې ترڅنګ د 1 GB میاشتنۍ انټرنیټي کڅوړې بیه 95 افغانۍ ټاکل شوې چې د تیر په نسبت پکې 14% ټیټوالی راغلی دی. همداراز د مخابراتي شرکتونو لپاره د بیو په نوي ټاکل شوو اندازه کې د هرې شبکې دننه د پیرودونکو ترمنځ لیکلي پیغام بیه 1.30 افغانۍ ده او له یوې شبکې څخه بلې شبکې ته 1.40 افغانۍ ټاکل شوې چې په ترتیب سره د مخکیني نرخ په نسبت 88 او 80% ټیټوالی پکې راغلی دی. په دغه غونډه کې همداراز مسؤلینو د مخابراتي شرکتونو لپاره د بیو په نوي قیمت کې د مخابراتي شبکو ترمنځ د خپلمنځي نښلونې فیس 0.50 افغانۍ ټاکل شوی چې د تیر پرتله پکې 50% کموالی راغلی دی. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې یا د بیې به 1.5 میاشت وروسته یعنې د راتلونکي میلادي کال له پیل څخه عملي شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې په دې بیو سره به د شرکتونو ترمنځ سیالي نوره هم پراخه شي چې ورسره به په بیو کې نور هم ټیټوالی راشي. په افغانستان کې د سختو بارانونو او تیزو بادونو اټکل شوی. د اسلامي امارت حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د افغانستان په 18 ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل کړی دی. دا بارانونه او بادونه به په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سریپول، جوزجان، فاریاب، دایکنډي، بادغیس، هرات او سالنګونو کې وي چې د ورښت اندازه به یې له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. همدارنګه په سالنګونو او ځینو لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د یاد سرعت په ساعت کې له 50 تر 15 کیلومترو پورې اټکل شوی دی. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د یونیسف تمویلونکو ادارو له استازو سره ناسته کړې. په دغه لیدنه کې د څېړنې او ارزونې مسؤلینو هم ګډون درلوده چې په ولایتونو کې د لومړنیو اړینو خدماتو د ارزونې پایلې د عامه روغتیا وزارت له رهبرۍ سره شریکې کړې. په یاده ناسته کې د عامه روغتیا وزیر وویل چې ناروغانو ته په معیاري ډول روغتیایي خدمات وړاندې کول د عامه روغتیا وزارت له لومړیتوبونو څخه دي چې د همدې له امله وخت پر وخت روغتیایي مرکزونو ته درمل رسول کیږي. نوموړي په روغتیایي مرکزونو کې روزنیز ټریننګونه، د روغتیایي تجهیزاتو شتون او ترمیم مسلکي پرسونل ګمارل اړین وبلل او په دې برخه کې له یونیسف نه د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. بل خوا بیا یونیسف او تمویلونکو ادارو استازو د روغتیا په برخه کې د عامه روغتیا وزیر ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د 3000 څخه زیاتو په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت له لوري 3650 کسانو ته چې نشه یي توکو روږدي وو له درملنې وروسته کاري زمینه برابره شوې ده. یادې څرګندونې د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد احمدزي خوست ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي دي. نوموړي د دې ترڅنګ مسؤلینو ته ویلي اوس مهال په ټول هیواد کې د یتیمانو او بې سرپرسته کسانو لپاره 62 مرکزونه فعال دي چې تر اوسه پکې د 100,000 څخه د زیاتو کسانو پالنه او روزنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وویل چې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه یې په نشه یي توکو روږدي 1500 کسان راټول کړي او د درملنې په موخه د کابل اړوندو روغتونونو ته وړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم ګڼ شمېر کسان وو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه یې شوې او خپلو کورنیو ته سپارل شوي او ځینې لا هم د درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې په پکتیکا کې به هغو 800 کورنیو ته اساسي سرپناهي جوړې کړي چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي دي. دغه کورونه به د افغانستان د پیسو د امانت ځانګړي صندوق له بودیجې په ګیان ولسوالۍ کې جوړ شي او تمه کېږي چې دغه کورنۍ به له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. کندهار کې سږ کال شاوخوا 93,000 پیژندپاڼې ویشل شوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي د یاد ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست لوري د روان 1403 لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې په شاوخوا 93,000 کسانو پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
د یاد شمېر کسانو له ډلې 22,615 کسانو ته برېښنایي 20,961 نورو ته کاغذي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د کندهار ولایت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې د یاد ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دوی اړوند دفترونه فعال دي چې د لارې په تېرو 6 میاشتو کې شاوخوا 11,091 کسانو ته په کاغذي پیژندپاڼو کې د اصلاحاتو راوستلو، 6,590 کسانو ته د کاغذي پیژندپاڼو د تایید، 2,212 کسانو ته د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش وروسته خدمتونه او 2,800 کسانو ته د ژوند پیښو اړوند معلومات وړاندې شوي دي. د دې ترڅنګ مسؤلین زیاتوي په همدې موده کې د احصایې او معلوماتو ادارې د یادو فعالیتونو سربیره د مشخصو فرمو له لارې د اقتصادي او ټولنیزې برخې شمیرې او معلومات راټول کړي او همداراز له بازار څخه د 290 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو اړوند معلومات هم راټول کړي دي. د یادونې وړ ده چې دا مهال د مرکز په ګډون د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش څانګې فعالې دي چې له مخې نارینه او ښځینه غوښتونکو ته د نویو تذکرو د ویشلو، د زیږونونو، ودونو، طلاق او د کورنۍ د پاتې غړو ثبت خدمتونه وړاندې کیږي. په پاکستان کې د بس چاپه کېدو پیښه کې 14 کسان مړه شوي. په پاکستان کې د ګلګت بلتستان په سیمه کې د یو بس د چاپه کېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي بس د ویش سپرلۍ له منځه 12 نور کسان لا هم لا درکه دي او یو تن ټپي شوی دی. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ډریور د ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه چې وروسته بس له پله څخه سیند ته وغورځېده. او اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. اسرائیلو د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې لسګونه هوایي بریدونه کړي دي. د اسرائیلو پوځ په وینا مخکې له بریدونو یې د سیمې ملکي خلکو ته خبرداری ورکړی و. په دې بریدونو کې د بیروت په ظاهیه سیمه کې د حزب الله د توغندیو مرکزونه ویجاړ شوي دي. حزب الله چې په لبنان کې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د هېواد په جنوب کې واک لري. بلخوا حزب الله د اسرائیلو په شمال نهاریه سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې له لارې پر یوې ودانۍ د برید مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي دي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.